اول عید در زیادتر کشورهای غربی بود. همچنان اینجا در لندن مردم با ادای نماز عید در مساجد، عیدگاه ها عید را آغاز کردند. البته امروز در مساجد چندین بار نماز برگزار شد. به خاطر جمعیت زیاد از مردم و یا هوای بارانی زیادتر مساجد در پارک‌ها هم نماز برگزار کردند. رخصتی عمومی به خاطر عید در کشورهای اروپایی نمی باشه، اما برای اطفال مسلمان رخصتی اختصاصی داده میشه به خاطر تجلیل از عید و به احترام به دین اسلام. جمعیت مسلمانان در کشورهای غربی روز به روز زیادتر می شود. در جایی که مسلمانان است حتما عید هم است. حالا می بینیم در افغانستان عید چگونه تجلیل می شود. سلامونه ستړي مشي د سیمه نیوز درنو لیدونکو. نن د اختر لومړۍ ورځ ده د 1403 کال. دا لغمان دی او زه حکمت الله صداقت یم د سیمه نیوز یو تن خبریال. نو نن اختر چې و ډېر ښایسته و او ډېر خلک خوشحاله و په امن فضا کې دغه اختر ولمانځه. ټولو نوي جامې اغوستې دي. تاسو ته هم د سیمه نیوز له لارې د اختر مبارکي وایم. موږ سره یو ګډونوال دی جواد دایي نومېږي. دی هم تاسو ته د اختر مبارکي په خپله ژبه باندې وایي. سلامونه محترمو دوستانو. دا د دې کمرې له طریقه تاسو ټول ته د اختر مبارکي ورکوم. الحمدلله ډېر بختور اختر و او موږ دا اوس په جامع جومات کې لمونځ کړی دی. انشاءالله اختر به جریان لري. تاسو ټولو ته لیدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوو. اختر ښه دی. روژه م خیر سره تېره کړه. د سږ کال روژه د نورو کلونو په پرتله باندې لږ اسانه وه او اختر هم بس په خیر سره تېرېږي. اقتصادي حالات چې دی په دې اختر کې خلک وظیفې نه لري، خلک بېروزګاره دي. اقتصادي حالات د خلکو ډېر ښه نه دی. دې اختر کې تېرو وختونو حالات ښه وو اقتصادي او دې کې چې دی اقتصادي حالات کمزوری دي. اختر ماشاءالله ښه خوشحالۍ دی. بس ملګري دوستان راسره دي، ټول ماماګان دي، زین دي، ورونه دي، بیرونه دي. اختر دی دا ښه د چکر ځای دی، ښه د سیند غاړه ده، ښه ښایسته ځای دی. دا پیغام لرم چې بس اختر دی او ښه په خوشحالۍ تېر کړي، ووایي چکر یې ووایي، انډیوالان دوستان خفګانونه هېر کړي. بس داسې ده چې چکر ووایي وګرځي مقصد، نو ټول به خوشحاله شي او خفګان به د زړه نه وځي. هر څه به